په غزني ولایت کې 8 نوي ځوانان چې ځینې په اجباري ډول له ګاونډي هیواد ایران څخه راایستل شوي وو او ځینې دلته بې سرپرسته ول. شپږ میاشتني بېلابېلو حرفوي زده کړو فارغ او کاري وسایل پرې وویشل شول. په غونډه کې د غزني ولایت د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوي عبدالقیوم مکلم وویل د ماشومانو د ملاتړ صندوق یا یونیسف په مالي ملاتړ چې چارې یې د افغانستان پراختیایي او ولسي خدمتونو مؤسسې مخ ته وړلې 8 هغه نوي ځوانان چې له ایرانه تازه او په اجباري ډول راایستل شوي وو او بېروزګاره وو حرفوي زده کړې ورکړل شوې او د دوی دا رقم مساعدتونه موږ ډېر تقدیروو، ډېر شکرګزاري کوو او دا رقم په نورو مؤسساتو باندې غږ کوو لکه څنګه چې اوس د پاکستان لخوا رد مرجان بیخي په پرېمانه کچه را روان دي او هغه ټول دې ته احتیاج لري چې باید دوی لپاره کورسونه جوړ شي او د دوی لپاره د دې په ځای چې نغدي مرستې ورکېږي همدغه طریقه ورته جوړه شي چې هم دوی په کار مصروف شي او په آینده کې وکولی شي چې د خپل لاس له کسبه د خپل حلال نفقه ځان ته پیدا کړي. هغه ویل دغه ځوانان تر 13 کلنۍ کم دي چې د خیاطۍ، برق، موبایل جوړولو، نجارۍ، PVC، موټرسایکل جوړولو، موټر جوړولو، ولډینګ کاري، موټر رنګولو، فلزي کاري او نورو برخو کې زده کړې ورکړل شوې چې له دې سره په دغه ولایت کې څه ناڅه د بېروزګارۍ کچه راټیټه شي. هغه وویل په راتلونکي کې هم ورته پروګرامونه تر لاس لاندې لري تر څو په هر برخو کې بېروزګاره کسانو ته روزنه ورکړو. د افغانستان پراختیایي ولسي خدمتونو مؤسسې ولایتي مسؤل رحمت الله وردګ وویل د یونیسف په مالي ملاتړ یې 8 هغه نوي ځوانان چې له ایران راوړل شوي وو او کورونو کې بېروزګاره پراته وو کورسونو ته شامل شوي. د حرفې بخش دی چې د سلو ماشومانو لپاره په دواړو ولایتونو کې چې 8 ماشومان په غزني ولایت کې او 22 ماشومان په میدان وردګو ولایت کې وو. په مختلفو حرفو کې د دوی لپاره وسایل توزیع شوي. د شپږو میاشتو په جریان کې دوی عملی او نظری درسونه اخیستي یا پروګرام تطبیق شوی. د PTFL لپاره 14,000 افغانۍ د شپږو میاشتو په جریان کې دوی ته د مالی حمایت په خاطر ورکړل شوي دي او 12,000 افغانۍ د شپږو میاشتو په جریان کې د دوی استاد ته ورکړل شوي دي. نن ورځ خوشبختانه په مختلفو حرفو کې د دوی لپاره چې کوم کټ په نظر کې نیول شوی 25,000 افغانیو معادل چې دا هم دوی خپل انتخاب کړي نن ورځ به ان شاء الله دوی ته توزیع شي. په ورته وخت کې هغه ځوانان چې تازه له فني او حرفوي زده کړو څخه فارغ شوي خوښي ښیي وایي چې په دغه ولایت کې لا هم زرګونه کسان شته چې بېروزګاره دي. له حرفوي زده کړو تازه فارغ شویو 2 تنو ځوانانو په ژواک ته وویل د موبایل جوړولو په برخه کې زده کړې ترلاسه کړې او هڅه کوي له همدې لارې د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې حل کړي. چې دلته د کسب کاره ډېر بخښنه وه چې موږ ته یادونه وکړه او زما د خوښې بخش د موبایل ترمنګ بخش و. زما د خوښې او د فامیل په خوښه زما د موبایل ترمنګ بخش ول او په هغو کې شپږ میاشتې موږ زده کړې وکړې چې ښې زده کړې مو وکړې او موږ ته معاش هم راکول کېدل او هر استاد ته معاش ورکول کېدل. هر میاشت کې به تام په موږ ګرځېدل او اوس زه ډېر خوشحاله یم. تر پخوا مې په ژوند کې ډېر مثبت تغیرات راغلي دي او بل ما ته دا فرصت هم لاسته راکړو چې زه تر څنګ مکتوب هم سره وایم د تېر کال په څېر نه تېر کال په څېر زه د مسافرۍ له لاسه محروم شوم له مکتبه او سږ کال انشاءالله دا فرصت یې راکړو چې زه مکتب تر څنګ سره وایم. او موږ مخکې د ایران په لارو قاچاقي لارو باندې تللي وو او ډېر زیات مشکلاتو سره مخامخ سوي وو. اوس ډېر خوشحاله چې موږ دې مسې پیدا کړي او دلته یې موږ ته کاروبار برابر کړی. دوی له حکومت څخه غوښتنه کوي چې دغه ډول پروګرامونه د لا زیات کړي تر څو نور بېروزګاره ځوانان هم وروزل شي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د غزني په مرکز او ولسوالیو کې د ورته حرفوي زده کړو له مرکزونو په سلګونو ځوانان فارغ شوي. پژواک خبری آژانس د پیښو ریښتینې هنداره